السلام علیکم ګران دوستانو. په پښتو ژبه تاسو ته ما ډېرې ویډیوګانې جوړې کړې وې د ترافیکي قوانینو په هکله باندې. هیله مند یم چې تاسو کتلې وي. نن د یوې بلې ویډیو په هکله باندې در سره کار کوم چې دا ماته مهمه ځکه وه چې ما ډېر کسان ولیدل چې د دې سره صحیح کار یې نشو کولی. په هغې کې لومړی دا ده چې زه اوس تاسو ته ښیم چې څنګه د یو فرعي سړک تاسو غواړئ راووځئ او هلته دوې ژړې کرښې وي. هغه ژړې کرښو ته څنګه باید ځان واچوئ او واچوئ که وانه اچوئ. دا ډېره مهمه مسله ده او بیا یو څو دانې اشارې در سره کاروم. زه هیله مند یم چې تاسو وکړلی سئ صحیح ولیدلی سئ. دا موټر تاسو اوس وینئ یا دې ووتی ګورئ چې دی څنګه خپل لار جوړوي. اگر چې دا غلط ووتی ځکه په چپه لاس باندې ووتی. تاسو چې راځئ اول باید د دې خوا څخه چې راځئ معمولا پر رسته لاس باندې په ښی لاس باندې ودرېږئ. ګورئ چې هغه خوا ته هغه بل موټر راځي. که زه دا خوا ته چپ خوا ته تللی وای کیڼ خوا ته نو هغه موټر سړک د هغه و او دغه ښی خوا ته لاره چې ده دا زما خوا ده. زه کولی سم چې دې باندې ولاړ سم. دې باندې چې تاسو راسئ د ډرایوې څخه راوځئ د فرعي سړک څخه عمومي سړک ته سړک وګورئ تاسو موټر دا وینئ دلته دوه ژړ خطه دي. هغلته زه غواړم چې چپ خوا ته وګرځېږم. ښی خوا ته دومره پرابلم نه لري ځکه په همدې سړک کې ګرځي. ولې ښی کیڼ خوا ډېره مهمه ده چې تاسو کیڼ خوا ته د هاخوا په سړک کې ګرځئ. نو تاسو به کوشش وکړئ چې سیده ونه وځئ. هلته به شاوخوا وګورئ. ګورئ د دې خوا موټران را روان دي. تاسو ته معلومېږي موټران را روان دي. نو که تاسو سیده ووځئ امکان د دې موجود دی چې تاسو خدای نخواسته ټکر وکړي. او همدا خوا ته چپې خوا ته به وګورئ کیڼ خوا ته بل موټر را روان دی. دغه موټران که سړی احتیاط ورسره ونه کړي سړي ته تاوان جوړوي. نو بهتره دا ده اول چې تاسو وځئ اشاره به ووهئ. دغسې به اول راسئ بیا به دلته یو ژړ خطونه دي. دوه ژړ خطونه دغه محفوظه ایریا ده یا سیف ایریا ده. په دغه کې به ځان واچوئ. اوس به بیا شیشې وګورئ. په دې شیشه کې به هم وګورئ په هغه کې هم وګورئ چې هلته موټر دی. نو اوس په دې کې زه نه وځم. اوس چې موټر تیر سو وګورئ په شیشه کې بل شی نشته. شاته به پر ښی لاس په اوږه به وګورئ چې موټر درته نږدې هم نه وي. پس له هغه څخه به بیا ښی خوا ته راووځئ. ښی خوا ته چې راووتی دا لیر به بیا تاسو واخلئ. مهم چې دی دلته دا دی چې تاسو وګورئ چې په کوم سپیډ باندې ولاړ شئ. ځکه دغه سړکونه ټول چې دي دا په معین سپیډ باندې دي. نو که تاسو د خپل سپیډ نه زیات لاړ شئ دا خطرناکه دي. همدارنګه که غواړئ چې بیرته راوګرځېږئ دې خوا ته نو اشاره به ووهئ. داسې اشاره به ووهئ بیرته به دې محفوظ خط ته ځان راواچوئ. دا محفوظ خط چې دی نو تاسو ته دواړو خواو ته لاره درکوي. هغه خوا اوس په محفوظ خط کې کولی شئ چې راویې هم ګرځوئ او کولی شئ چې هغلته په خوا کې ننوځئ په بله خوا کې راووځئ. سړک به ښه وڅارئ چې شی نشته ورسره. په دې سړک باندې ولاړ شئ. دا امتحاني وم ستاسو دپاره امتحاني وکړئ نارملي هغه نه دی. اوس ګوره دلته مخامخ تاسو ته اشارې معلومېږي. دا سړک چې دی دا جنجالي دی. نو کې تاسو باید د دغه دپاره وي درته ښیم چې دا سړک باندې تاسو فکر وکړئ. دا سړک چې تاسو ته مخامخ یې وینئ دا په درو ځایو باندې برخو تقسیم شوی دی. رستې خوا ته خط چې وینئ تاسو هغه درته ښیي چې رستې خوا ته وګرځئ ښی خوا ته وګرځئ. د مابین خط چې دی دا به مستقیم ولاړ شي او کیڼ خوا ته خط چې دی په دې کې باید تاسو کیڼ وګرځېږئ. نو که تاسو کیڼ خوا ته لرئ په دې مابین کې به نه راځئ. بیا به په کیڼ سړک کې شئ. په دې ښی سړک کې که راغلاست سیده به وځئ. نه ښی خوا ته تللی شئ نه کیڼ خوا ته تللی شئ. اشارې هم دغسې چک کوئ. وګورئ سرې اشارې دي. هغه کیڼ خوا ته اشاره چې ده هغه ویني شنه چې شنه سوله بیا د موټر ګرځېدلی شي. تاسو نه شنه شوي نشي ګرځېدلی. مخامخ سره اشاره چې ده هغه چې شنه سوله بیا موږ د دې خوا ګرځېدلی شو زرغونه سوله. او هغه چې ده هغه عمومي ده د پیاده رو هم ده د ښی خوا هم ده. نو ښی خوا ته لا کولی شي موټران که چیرې اشاره سره هم وي چې بغلونه چک کړي کولی شي چې بیا ووځي. اوس موږ کولی شو چې مخامخ ولاړ شو پر بلې خوا نشئ ګرځېدلی. که بلې خوا ته وګرځېدلاست غلطي مو درته نیسي. دا ډېره مهمه مسله ده چې څو نفرو په دې کې امتحان چې ورته ورکړئ ناکامه شوله. علت یې همدا و چې هغوی په دې مابین سړک کې ولاړله او بیا کیڼ خوا ته راوګرځېدله. نو مابین سړک کې چې ولاړلې که بیرته کیڼ خوا ته یا ښی خوا ته وګرځېدلې ستاسو په امتحان کې ناکامه کېږي. دا ډېره مهمه مسله وه چې ستاسو سره مې شریکه کړله. اوس در سره بل اشاره ده دلته راځو هغه درته ښیم. هغه هم دغسې جنجالي اشاره ده. دا په دې ځای کې ګولۍ به لږ په احتیاط باندې راګرځي. داسې مخامخ وګورئ اشاره تاسو ته معلومېږي. دا اشاره دونه ډېر جنجالي نه ده
اما په هر صورت دا د دې خاطر مهمه ده چې تاسو که شي خواته ګرځي کین خواته ګرځي یا سیده ګرځي دلته باید خپل ځان اجست کړئ وګورئ اوس اشاره سره سوله اصولا باید موږ دلته ودرېږو په دې ځای کې باید ودرېږي د پیاده رو دی د پیاده رو نه دې خواته باید ودرېږي شاوخوا باید وګورئ که بل موټر نه و بیا کولی شئ چې شي خواته وګرځېږئ مخامخ نسئ تللی شي خواته ګرځېدلی شئ مخامخ نسئ تللی کیڼ خواته نسئ تللی ځکه چې اشاره سره وه همدغسې دلته بله اشاره ده پر دې اشارې باندې ګورو دا ګوره دا سړکونه چې دي دا معمولا 15 دي په دې کې باید ډېر سپیډ باندې ولاړ نه شئ 15 باندې د دې نارمل سرعت دی په دې سرعت باندې تاسو راځئ دغلته اشاره چې وینئ دا شنه ده موږ همدغه سیده تېرېږو هیڅ پرابلم زموږ لپاره نشته دلته چون چپې خواته ګرځو باید د دې ځای نه لاړ شو دغه دوه خطونه چې دي دا دواړه د کیڼ خوا دي دا وینئ دا دواړه د کیڼ خوا سړکونه دي دې خواته راغلو من سړک هغه سړک چې دی هغه شی خواته ګرځي دغه بل چې دی دا مخامخ ځي دغه دوه چې دي دواړه کیڼ خواته ګرځي په دې کې چې راغلو بیا موږ نه مخامخ تللی سو او نه شي خواته تللی سو دا سړک چې دی کې باید خامخا کیڼ دی ختمول دی تیر شین زرغون سو موږ باید اوس دې خواته وګرځېږو خو چې ګرځئ عام باید چون په اول خط کې راګرځېدلی یاست باید په همدې اول کې بېرته راوګرځېږئ دوهم خط ته باید ولاړ نه شئ که دوهم خط ته ولاړاست غلطي مو وکړله باید په دغه اول خط کې چې راغلي یاست په اول خط کې تېر شئ او که په دوهم خط کې راغلي وئ باید دوهم خط ته واوړئ دا د دې ځای کې چې تاسو خپل وروستی سرعت یا سفر چې تعینوئ د هغه دپاره ستاسو دپاره ګټور دی دلته اوس غواړو چې مخامخ ولاړ سو چې دغه اشاره وګورو تاسو دغه اشاره درته ښیم دا هم دغسې جنجالي اشاره ده دا وګورئ دوه خطه چې دي دا دواړه مخامخ چې دي دا دواړه کیڼ خوا ګرځي اخري خط چې دی هغه بیرته راګرځېدلی هم سي وګورئ هلته نشته دی بیرته راګرځېدلی هم سي او چپې خوا ته هم تللی سي او دا زموږ خط چې دی دا مخامخ تللی سي یوازې موږ باید داسې مخامخ ولاړ سو مخامخ ځو بیا نو هلته مو که هر ځای غوښتل چې را وګرځوو کېدلی سو چې خپل دغه وکړو بیرته را وګرځوو په هر صورت زه دا یو لږ مسافه ستاسو د خاطر امتحاني ولاړ سمه چې تاسو متوجه سئ دلته په دې ځای کې دغه نزاکتونه موجود دي دلته اوس غواړم چې شي خوا وګرځېږم ځکه چې بیرته راګرځم دلته وګورئ دغه نه لري یوټرن نه لرو نو یوټرن نشته دی نو زه نه راګرځم دې خواته باید لاړ شم دا فرعي سړک دی په دې فرعي سړک کې تاسو چې څه ولاړ شئ بیا کولی شئ چې یوټرن هم وکړئ هیڅ پرابلم نشته ستاسو دپاره دلته هم کولی شئ چې یوټرن وکړئ خو یو لږ مخته چې ولاړ شئ ښه ده دا ځای کې نو کې بیخي چارهیي ته نږدې دی څلور لارې ته نږدې دی نو د دې خاطره جنجال دی وګورئ هلته نشته دی اونلی رایټ که په رستې خوا باندې ولاړ شئ رستې خوا ته یوازې به ګرځئ اما دلته چې موږ په کیڼ خوا ځو نو په دې کې هم کولی شو مخامخ ولاړ شو هم کولی شو چې بیرته یې راوګرځو دا ځای کې بیرته راګرځو هماغه خپل سړک ته بیرته ځو که فرضاً کومه وخت مو لاره غلطه کړله نو دستي حالت مه راګرځئ هغه ځای کې ځکه چې هلته یوټرن جایز نه دی نو چې جایز نه دی باید تاسو دا غلطي ونه کړئ باید دې خواته کوم یو فرعي سړک کې ځان وباسئ په فرعي سړک کې بیا لنډ ځایونه کې ځایونه شته چې هلته بیرته راوګرځېږئ دلته اوس وګورئ بیا هم که په هغه شی خوا کې تللي وای موږ بیا سیده تللی سولو او شی خوا ته تللی سولو مګر دې چپ سړک چې دی دا یوازې په یوازې لیفټ تللی سو چپې خوا ته کیڼ خوا ته تللی سو بیا مو ګورئ لوحه تاسو ته درته معلومیږي چې هلته نشته دی نو یوټرن نسو کولی ګرځېدلی نسو اما چپ خوا ته تللی سو اوس چون زموږ حق دی بل موټر باید ودرېږي موږ تاسې راګرځو ورته دا دی په دې سړک کې چې اوس موږ تاسې ولاړ سو د سړک هم تقسیمیږي په شی او په کیڼو سړکونو باندې په کیڼ کې زه نور نه ځم ځکه چې دوه درته وښول هغه دوه سړکونه چې دي دواړه لیفټ ګرځېږي دا دوه سړکونه چې دي مخامخ ځي زه په دې سړک کې ځم په دې هغه باید رایټ ولاړ شي او دا دواړه مخامخ ځي هغه سړک رایټ ځي باید رایټ وګرځېږي رستې خواته شی خواته وګرځي او دا سړک مخامخ ځي دا بیا نه شی ګرځېدلی سي نه کیڼ ګرځېدلی سي که پر دې سړک باندې راغلاست او تاسو شی وګرځېدلاست یا کیڼ وګرځېدلاست د امتحان په وخت کې ستاسو ناکامه سولاست دا غټه غلطي بولي دوی په غټه غلطي کې کومه دا غلطي وکړله بس بیا ځای پر ځای مو راګرځئ نور باقي دا امتحان نه درڅخه اخلي دا جدي خطرناکه غلطیانې دي چې کله کله د بعضو خلکو څخه صورت نیسي د امتحان په وخت کې وړې وړې غلطیانې چې دي هغه دومره مهمې نه دي 15 شپږ اته لس پرې صبر ورته کوي پروا نه کوي خو مګر غټې غلطیانې که مو وکړلې نو په غټې غلطیانو کې بیا د ځای پر ځای دا سړک هم چې زه اوس ځم دا مخامخ ځم نو ځکه په شی خوا کې نه ځم که په شی کې ولاړ شم باید شی ته وګرځېږم اما مخامخ دې سړک څخه بیا زه شی سړک ته نه شم ګرځېدلی باید همدغسې په همدې شی سړک کې چې روان یم په همدې کې ولاړ شم دغه سړک چې هر ځای پورې زه ځم دا اوس سړک ته ولوېدلو دغه روډ ته په دې سړک باندې موږ برابر شو
دا یو لنډه ویډیو مې ستاسو لپاره جوړه کړله. وګوره دا سړی مخ ته راغی ځکه چې دا خط دی دی کولی شي چې دې خوا ته یې راواړوي، زه هم کولی شم چې هغه خوا ته واوړم. په دې ځای کې سره تقسیمېږي. اشاره باید ووایي چې موږ رستې خوا ته ګرځو، اشاره ووهو رستې خوا ته ګرځو. هغه بل چې دی هغه فریوې ته خیږي، موږ فریوې ته نه ځو، موږ بیرته هغه خپل ځای ته چې راغلي پر هغه لاره باندې ځو. نو دا شی خوا ته به اشاره ووایي. دلته اوس بیا وګوره هغه موټر مخامخ ولاړې، زه مخامخ نه ځم، هغه هم کیڼ تللی سي مخامخ تللی سي، اشاره یې ده ووهله. خو زه به خپله اشاره وهم، زه شی خوا ته ځم، دې خوا ته راګرځم. نو زه باید په دې سړک باندې راسم. دلته راځو، باید په دې ځای کې توقف وکړې. توقف وکړې، شاوخوا باید وګورې چې بل موټر نه وي، بیا پس له هغه څخه په کراره باندې راواوړې بیرته. دلته بیا هم کولی سي که دې دوه سړک کې ولاړ سي، باید مخامخ ولاړ سي، او که دې سړک ته راواوښتلی باید خامخا لیفټ وګرځېږي. او په هغه صورت کې به لیفټ ګرځي چې هغه تیر اشاره چې ده، تیر اشاره زرغونه سي. شی خوا ته اوس هغه موټر که شی خوا غواړي وګرځېږي چې اشاره سره هم وي ګرځېدلی سي په کالیفورنیا کې. خو اول باید ودرېږي. او مخامخ چې دی دا سړک دوم چې دی هغه سړک د دواړو سړکونو مخامخ هم تللی سي. مګر زما چې موږ چې پکې روان یو دا سړک یوازې لیفټ خوا ته ګرځي، چې کیڼ خوا ته ګرځي. نو چې کله اشاره زرغونه سوله، موږ تاسې کیڼ خوا ته ګرځو. دا باید په یاد وساتو. موږ ټول اشارې زرغونې سولې، ټول حرکت کوي. نو موږ هم دا د حرکت کوو، اشاره مو وهلې ده، دا کیڼ خوا ته راګرځو. په کیڼ خط کې باید داسې راوګرځېږو په ارامه باندې. چې زه دلته غواړم بیرته راوګرځېږم، دلته بله اشاره وهم او دغه د مابین دو خطې ته ځان اچوم. دا محفوظه ایریا ده، ما ځان ور واچوئ. هغه نور موټران بېغمه تېر سول هخوا ته. زه اوس په دې خوا کې راګرځم، دې خوا ته زما ارامه خوا ده. نور خپل دغه ته ځم. هیله مند یم چې دا ستاسو لپاره یو څه ګټوره تمامه شوې. الله مو مل شه. تر بلې ویډیو پورې د خدای په امان.